او زموږ ډېر قدرمان د دغه خاورې د دغه وطن ډېر پیاوړی غږ مولانا خانزب ته خواست کړ چې د تو په خاطر دغه خلک کښېناستل ته روژه یو څو منټ مجلس ورته وکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العظيم. ګرانو پښتنو عزیزانو مشرانو ځوانانو ډېره زیاته خاموشي ستاسو په کار ده. خواست درته کوم د جنازې ترتیبات به جوړېږي خو زما دا غږ چې په هر ځای کې تاسو ورې کښېنئ په خپل ځای باندې کښېنئ په خپل ځای باندې مهرباني وکړئ ټول په خپل ځای کښېنئ بیا لږه مختصر خبرې کوو. عزیزانو ټوله خاموشي وکړئ یو څو خبرې درته کول غواړو. په دې ځای کې زموږ په وړاندې دا د مفتي منیر شاکر مړی پروت دا د قام مړی پروت دی دا د دې ټول پښتون ملت مړی پروت دی. دلته کې عزیزانو موږ هسې روایتي خبرې نه کول غواړو. تقریرونه هم ټولو مړ کړي دي. ټولو پښتنو ته ټولو مسلمانانو ته دا خواست کوو چې مفتي منیر شاکر صاحب کم څه ویلي دي کمې ویناوې کړي دي دا یې د دې قام دپاره کړي دي. په خپل ژوند باندې هغه دغه کردار ادا کړی دی. که موږ غواړو دا تاسو دا یاد ساتئ عزیزانو تاسو دا یاد ساتئ مفتي منیر شاکر دا په مادي توګه باندې دلته شهید کړی شو مړ پروت دی خو د مفتي منیر شاکر فکر د هغه سوچ د دې خاورې دپاره قرباني دا هیڅوک نشي وجلی. مفتي صاحب مړ نه دی د قرآن مطابق بل احیاء ولکن لا تشعرون. مفتي منیر شاکر ژوندی دی تر قیامته به ژوندی. دا د شهیدانو سبق دی دا د هغه مینې سبق دی عزیزانو. خو دې قام ته دومره ویل غواړو فریاد دومره کول غواړو چې د مفتي منیر شاکر دا مرګ دا آخري مرګ نه دی دا لومبی مرګ هم په دې خاوره باندې نه دی عزیزانو. تاسو دا واورئ دا قام په جنازو باندې ستړی شولو. زه اکثر یوه خبره کومه موږ ته د وحدت ضرورت دی دې قام ته د یووالي ضرورت دی عزیزانو. ډېر په هوش باندې ډېر په تدبر باندې د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو. که مذهبي مشران دي که سیاسي مشران دي که قامي مشران دي د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام دپاره جرګه شئ یووالي ته راشئ. دا صرف جنازې نه دي چې موږ جنازې وکړو خواره شو. عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده د دې قام د بدبختو نه د رایستلو خبره ده. تاسو دا یاد ساتئ عزیزانو موږ او تاسو پر خپله خاوره باندې ژوند کوو. د دنیا قامونه دی روان دي سیالۍ کوي ترقي کوي خوشحالۍ په برخې دي. خو زه اکثر دا یوه خبره کومه عزیزانو پښتنو دا واورئ چې مولانا حسن جان په دې خاوره باندې ووژلی شو. بشیر بلال غوندې پښتون په دې خاوره باندې ووژلی شو. نو د دې قام څلور د فریاد دپاره څه نه دي پاتې. د دې قام څلور حجت ختم شوی دی چې موږ دې خاموشه شو موږ دې چوپ شو یا موږ صرف د دې ته انتظار کوو چې مړه پلانې به ووژلی شي جنازې له به لاړ شو. عزیزانو دا یاد ساتئ قامونه څو ټوک نه وژني. 4 کروړه وته لاکه پښتانه په پښتونخوا کې دي 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي 3 کروړه پښتانه په لوی افغانستان کې دي. قامونه ټول څوک نه وژني. د سر سړی د پکې وژني د کار سړی د پکې په نښه کوي د خبرې سړی نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پرېږدي. عزیزانو موږ دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که موږ تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې ژوند دې راشي په دې خاوره باندې